خدای دې بیخته دې تیمرګرې وباسي په ګرمۍ کې پکې ګرمي ډېره او په یخنۍ کې پکې یخني ډېره نه مریضان شته نه څوک شته بچی څنګه شکر دی ابۍ څه تکلیف دی څه مسله ده دا یاره بچی په یخني کې مې یخني ډېره زیاته کېږي او په ګرمۍ کې مې ګرمي ډېره زیاته کېږي ابۍ ته خو سمه تیمرګرې ښه دا راته ووایه چې په تاسو کې کم یو کس غواړي چې د هغه ښځه دی چالاکه شي کم یو کس په تاسو کې غواړي ښه ملګریه تو لوس ویچت کړی دی ته راته ووایه ته وایې چې مو ښځه دې چالاکه شي نه مړه استاد جي ما ویل چې که ته وایې چې چا ښځه ده هلاکه شي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب دغه د محکمه موسمیاتو دفتر دی بالکل محکمه موسمیات دفتر دی الله هم خوشحاله کوه الله دې بس ډېر عمر درکړي ډېره ډېره مهرباني الله دې ډېر عمرونه درکړي الله هم ډېر خوشحاله لره ښه که نه ولې خیر شه او د محکمه موسمیاتو دفتر دی که نه الله دې ډېر خوشحاله کړه صاحبه ډېر ځواني مرګ او خشته هواګانې م راپرېښي دي زړه مې راته دعاګانې کړه الله دې ډېر عمر درکړي خدای دې تباه نه کړه چې تباه نه کړه دا مونږ نه ده پرېښي دا خو ډېره پرېښي دي یو سړي په پټي کې ګوډ کولو که نه رمبی ورسره و نو به دا ګوډ یې کولو په پوزه کې یې ماش یې لاړو چې په پوزه کې یې ماش یې لاړو ډېر یې سوڼ وکړل که نه چې دا ماش یې بار روځي رونوتو په آخر کې دا پوزه بره راکاږله که نه هغه داسې ونه کړي داسې وکړل که نه او دې ماشي ته وایي زه چې په ناګومان دې راته وکړم سلمان بھائی دا پیرس پرنس کمنټس کړي دي وایي ما ته یو لطیفه ډالۍ کوي پیرس پرنس تاسو ته ډالۍ وي یو سړي واده کړی نو چې واده یې کړی نو هغه ناوې سره ډېر سامان راغلی خو یو ورسره پیشو راغلی وه نو هغه ناوې باندې پیشو دومره ګرانه وه چې د سره به یې د ځان نه خوځوله نه هر وخت روټۍ کې به ورسره به چې چېرته به ګرځېده پیشو به ورسره دې زلمي چې دا څه په لانجه مې ځان اړولی دی دا مې څه په لانجه ځان اړولی دی نو به دې زلمي به کله یو ځل دا پیشو یو ځای ته ویوړه دراز چې دی به راتلو د هغه نه مخکې به راغلی وه نو یو ورځ بس بل ځای ته یې ویوړه بیا به هم راغلی وه ده وایي چې خدای پاک به دې پیشو څه وکړم یو ورځ یې ورته له کار نه چوټي وکړه میره که نه چې د کار نه ورته چوټي وکړه موټر کې یې کېنولو ښه لرې یې ویوړه چې ښه لرې یې ویوړه نو بس ماسخوتن شو ناوخته 9:10 بجې شوې نو دې ښځې ورپسې ټېلیفون وکړو وایي سړیه چېرته نو دی ورته وایي چېرته مرته پرېږده خو دا راته ووایه چې هغه پیشو خو کور ته نه ده راغلې نو دغه ناوې ورته ووایي هغه خو راغلې دا د ما سره ناسته ده نو دا سړی ورته ووایي دې پیشو له لږ دا ټېلیفون ورکړه لار رانه غلطه شوې چې دا په کومه ده راغلې